السلام علیکم. هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن به موږ تاسو خبرې کوو په پریمیر کې د پښتو لیکلو په اړه باندې. ښه مې یاد چې یو لږ چې ما کمپیوټر اخیستی و پینټیم 4 ام پی سی، اوس هم زما سره پروت دی، میوزیم کې مې ساتلی. په هغه وخت کې چې د ایکس پی وینډو وه که نه 2006، نو په هغې وینډو کې به چې دی پښتو نه لیکل کېدله. د هغې دپاره به د ایشیا سافټ انسټال کول او څه پروسس و د هغې چې تا به پښتو لیکله. بیا وینډوز 7 راغله، نو په وینډوز 7 کې چې د پښتو راغله او هغې کې چې پښتو لیکل کېدله، خو په ایم ایس ورډ کې یعنې په مایکروسافټ ورډ کې او په پریمیر کې چې دی نو د سی سی ورژن تر راتلو پورې میډل ایسټ او ایسټرن ایژین ایسټرن لینګویجز چې دي دا به کې نه لیکل کېدل، او د هغې لپاره به چې دی مثلا خلکو په ان پیج کې خط لیکلو، بیا هغه چې دی مثلا په کورل را کې پی ان جي کولو، بیا په پریمیر کې د تصویر په حیث باندې اچولو. یا د پښتو لپاره چې دی افغان رسنیو به پښتو اسی په نوم باندې یو سافټویر و، په هغې کې به پښتو لیکله، بیا به چې دی هغې ځینې کاپي کوله او په پریمیر کې به چې دی مثلا پیسټ کوله، او هغې ته څه فونټس انسټال کړي نو هغه به چې دی بیا کار کولو. خو د پریمیر د لیټیسټ ورژن چې کومې دي پرو ورژن، په دې ټولو کې اوس پښتو مستقیما لیکل کېدی شي. نو نن به د همدې په اړه باندې خبرې کوو چې په پریمیر کې به پښتو څنګه لیکو او دغه سیټینګ د کوم ځای نه کېږي چې بیا موږ کولی شو مستقیما پښتو په پریمیر کې ولیکو. نو راځئ نن د همدې په اړه باندې خبرې اترې کوو. دغلته را ویډیو ده ما سره، نو زه غواړم په دې باندې پښتو ټایټل ولیکم. د پښتو ټایټل لپاره تر ټولو لومړی چې دی موږ به څه کوو چې پښتو ټایټل په پریمیر کې اکټیو شي، ایډیټ ټیب ته راځو، بیا راځو پریفرنسز ته، او په دې کې راځو ګرافکس ته. کله چې د ګرافکس ټیبس خلاص دي کې تاسو وګورئ دا یوروپین او ایست ایژین دي، پوه شوې، او ساوث ایژین او میډل ایسټرن دي. نو دا یوروپین او ایست ایژین چې دي نو داس بګي یوروپین او ایست ایژین لینګویجز دي، پکې انګلیش وغیرہ وغیرہ او جرمن دغه لینګویجز پکې دي، فرانسیز هسپانوي ده، او ساوث ایژین او میډل ایسټرن کې چې دي په دې کې بیا د میډل ایست یعنی عربي ژبې دي، او د دې خوا اسیا د شرقي اسیا ژبې پکې دي، پنجابي، سندي، پښتو، اردو، فارسی، انډونیشیایي، ملیشیایي، بیا پکې چې دي که نه دغه ژبې دي. نو دغه آپشن باید ستاسو چېرته اوسي، ځکه د په پریمیر کې پښتو لیکم نو دا په ساوث ایژین او میډل ایسټرن کې دی. لاندې د آپشن چې دی که نه ډیفالټ پیراګراف ډایرکشن، دلته تاسې وګورئ، دلته چې دی رایټ ټو لیفټ دی، پښتو خط د کوم طرف نه لیکل کېږي؟ د ښي نه چپ طرف ته. نو رایټ ټو لیفټ باید انتخابي، او که چېرې مثلا انګلیسي خط دپاره یوروپین ایست ایژین کې کوئ نو په دې ګوره اټومیټیک دی، بیا هغې کې خپله چې دی مثلا د لیفټ نه رایټ ته سلیکټ کېږي، او داسې کولی شي د رایټ نه لیفټ یا د لیفټ نه رایټ ته یې سلیکټ کړئ. نو رایټ نه لیفټ ته صحیح دی. دا مسنګ فونټ ریپلیسمنټ دې کې چې مثلا آټو فونټ تاسو سلیکټ کولی شئ چې په کوم فونټ کې مثلا خط ولیکل شي، یا چې مثلا کله فونټس مسنګ وي ډایرکټ دغه فونټ څخه اخلي. نو په دې کې اوس موږ کولی شو دغه ځینې پښتو یو فونټ انتخاب کړو چې موږ په مستقیمه توګه باندې وکولی شو چې هلته پښتو خط ولیکو. دا نوري وغیرہ چې دا ټول د اردو دي، ښه که دا چې تاسو سلیکټ کړي بیا پښتو خط په هغې کې نه لیکل کېږي ډایرکټ. نو دې کې شاید تاسو سره فونټس ووسي، پښتو په نوم باندې یو فونټ دی، پښتو په نوم باندې فونټ شته، بي بي سي پښتو، دغه فونټس چې کوم دي په دې کې مثلا ډایرکټ تاسو په پریمیر کې دا انسټال کړئ، ډایرکټ به کولی شئ پښتو ولیکئ. نو په دې کې راځي دا یو دانه انتخاب او دا نو دا چې میسنګ فونټ چې کله فونټس میسنګ وي نو دا وکار کوي. خو بیا هم کله کله چې تاسو دا انتخاب هم کوئ، په دې کې مثلا تاسو کار هم وکئ، خو بیا هم چې تاسو فونټ لیکئ نو هغه تش باکسز راځي، او تاسو شاید ورخطا شئ چې دا خو بیا هم پښتو کار نه کوي. خو راځئ په همدې باندې کار کوو چې د دې سره بیا څنګه چل کوو. راځئ پهله یو باکس ډرا کوو چې په هغې باندې خط ښه ولیکل شي. داسې کار کوو چې اول یو باکس ډرا کوو، ریکټینګل تیار انتخاب دی، او په سکرین باندې یو باکس ډرا کوو. صحیح ده. دلته راځو او د دې چې مثلا د مخکې نه د شیپ سیټینګ ته راځو، د دې اوپیسیټي چې داسې تما په تیر درس کې ویلو دا اویاو ته راوړو، دا صحیح شو، اوپیسیټي د دې صحیح شوه. نو اوس راځو په دې باندې د پاسه ټیکسټ لیکو، کنټرول ټي. صحیح ده.
دا ټیکسټ هم د پاسه په دې باندې راځي بیا وروسته مشکل جوړ کړي ټیکسټ لږ دې خوا جوړو صحیح ده کنټرول ټي ټیکسټ لیئر موږ ته راغی نو دا چې په دې باندې د پاسه راچو او راځو ټیکسټ لیئر ته صحیح ده په ټیکسټ لیئر کې موږ کولی شو چې ډایرکټ پښتو ولیکو دلته ټیکسټ انتخاب شو ما د ځان سره چې دی مثلا په ورډ کې دا د تیار پښتو متن ما راغستی دی دا سره تاسو کولی شئ ډایرکټ یې هم ټیپ کړئ عزیز الله کاروان لیکل شوی کنټرول سی پریمیر ته راځو صحیح ده او دا ټیکسټ لیئر ته سلیکټ دی کنټرول ا کنټرول وی تاسو وګورئ چې په ډایرکټ توګه باندې په پریمیر کې چې دی عزیز الله کاروان ولیکل شو صحیح ده پښتو خط چې دی ولیکل شو صحیح ده یا مثلا کچیر دا نه انتخابي ډایرکټ پښتو فونټ نه انتخاب شوی لکه څنګه چې دلته ما د سیټینګ ډایرکټ پښتو فونټ انتخاب کړ چې دا د پښتو فونټ نه انتخاب شوی که تاسو متن پیسټ کړئ یا ولیکئ نو تاسو ته چې دی تش باکسز ښکاري اوس دلته مثلا زه یو بل ټیکسټ لیئر اخلم صحیح ده دا ټیکسټ لیئر دی که نه دا ټیکسټ لیئر انتخاب شو صحیح ده نو دلته راځو د دې دلته وګورئ تاسو سره که لینګویجز پرتي که نه اوس دا پښتو پته نه لګي دا وینډوز 11 ما سره انسټال ده په دې کې پښتو د پاکستان د دې کیبورډ چې دی بیا هغه زموږ د پښتو ټایپنګ نه ګډ وډ دی بیا په دې کې مثلا زه لیکل نشم کولی ما ته خو ټایپنګ د پښتو راځي الحمدلله خو دا پښتو پاکستان چې دی پته نه لګي ټکي پکې کم یو کې دي نو تاسو باید د دې ځینه کیبورډ چې دی دا به تاسو ته یاد وي چې دا هم تاسې په پښتو کې څه د کیبورډ پښتو کې شو تاسو ډایرکټ هم دی مثلا ټایپنګ کولی شئ الله جل جلاله صحیح ده تاسو کولی شئ چې ډایرکټ هم ټیپ وکړئ او که نه تاسو سره مثلا متن په ورډ کې پروت یا پارس کې پروت تاسو راوالی مثلا دا صحیح ده متن مې راواغېستو دلته تیار ټیپ ما ټیکسټ کولاو کړی که نه چې وایي چې نوی ټیپ کولاو کړو چې کنفیوز نه شئ کنټرول ټي تاسو ته د نیو ټیکسټ لیئر راشي دا کنټرول ا کوي او کنټرول وي نو دا چې د پښتو فونټس پکې نشته دا ټی وغیره وګورئ د ملي ټلویزیون ټی ده که نه د پښتو فونټ دی نو کار نه کوي خو د پښتو چې کوم خپل فونټس دي که نه نو هغه باید تاسو ته معلوم وي چې د پښتو کوم خپل اته خاص لغتونه چې دي هغه د بلې هیڅ ژبې په حرفونو کې نشته او هغه لغتونه مثلا ټی څې ورپسې چې راشه مثلا دا نون ډال دغه ځینې لفظونه د پښتو خپل لفظونه دي غې چې کومه ده که نه لاندې او باندې ټکي چې ریته نو دغه چې دغه لفظونه اته لفظونه د پښتو په بل هیڅ ژبه کې نشته نو هغه لفظونه د پاره چې تاسو باید د پښتو خپل اصلي فونټس وسی نو راځي وسه چل کو د پښتو فونټس انسټالو او دا غي نو وروسته به هغه سلیک مثلا ټلویزیون وغیرہ وغیرہ چې موږ ته پته ولګي دا مثلا پښتو ټکی چې دی به واپس رندر کوي کنه نو راځي د پښتو فونټ ځرانه هغه انسټالو او دغه تاسو ګوري بهیج دغه چې دی دغه ټول د پښتو فونټس دي صحیح ده دا فونټس اوس ما سره دي تاسو سره شاید اوس یو نو څنګه انټرنیټ نه دا بهیج راغسته چې دا ډېر ښه فونټس دي صحیح ده صرف دا بهیج ز انسټالوم ټول نه انسټالوم بهیج بولډ وغیرہ دا بهیج ټول راخلم سلیکټ شو بهیج د مخدره پرې دومره زیات دي نو دغه تاسو مثلا ډایرکټ هم کولای شئ انسټال فار آل یوزرز انسټال صحیح ده یو طریقه د بل دا چې تاسو اغستلی شئ او تللی شئ په فونټس کې په سیټینګ کې چې دی پیسټ کولی شئ دا ډایرکټ دیز نه انسټال کوو صحیح ده دا فونټس ټول انسټال شو اوس راځو اډوب پریمیر ته واپس صحیح ده اډوب پریمیر ته راځو ګورو چې دا فونټس دلته راغلي که نه یو وارې د دې نه چې دی یو کنټرول اس وهو چې هغه ریفرش شي که نو راغلي پریمیر به یو ځلې بندو او بیرته اخلاصو نو هغه فونټس پر راشي دغه فونټس چې انسټال شو دا تاسو کولی شئ په هر یو سافټویر کې مس ورډ کې خط لیکئ که پریمیر کې لیکئ که فوټوشاپ کې لیکئ په هر ځای کې چې خط لیکئ هلته به اټومیټیک دا ټول فونټس تاسو ته میلاویږي بهیج نو اوس راځو دلته ګورو چې بهیج شریف دلته راغلي که نه دا الف کې دی اوسه پورې دا بهیج ټول راغلي صحیح ده بهیج اټومیټیک راغلي دي نو دلته یو دانه بهیج کې هم کم یو انتخاب خو دی وکړي چې بهیج کې هم پښتو خوشته پکې و راځئ یو بهیج انتخاب او صحیح ده بهیج هم انتخاب کو تاسو وګورئ چې د ملي ټلویزیون پخوانی خبریاله د ملي ټلویزیون پخوانی خبریاله کوم ټی او دغه یا سر په سر ټکی چې دی نو دا هم چې دی ټول فعال شو مخکې پکې تش باکسز خو ده صحیح ده دا چې دی پښتو ټیکسټ شو همدغسې مثلا که چېرې تاسو ته فونټس باکسز کې ښکاري نو
نو په هغه وخت کې یوازې طریقه دا چې مثلا تاسو به راځئ او دغه ځای نه به اوس مثلا تاسو خو ګورئ تاسو په دې خاطر باندې دا باکس کې تاسو ټیکسټ ښکاره کوم چې تاسو به ورته ورخطا نشئ همدغه مثلا د ملي ټلویزیون پخوانی خبریال راخلم صحیح ده کاپي کومای دلته راځم د دلته نه چې دی که دا ټیکسټ به هیڅ نه اړوم یو انګلیش ټیکسټ ته د صحیح ده دا زه اړوم یو انګلیش ټیکسټ ته صحیح ده دا اوس وګوره دا چې دی کاغذ کنټرول وی کوم کنه دا چې باکس تاسو دلته ښایي اکثر داسې کېږي چې مثلا موږ هلته لینګویج چې دی هغه هم چینج کړی ایسټرن ایشین او میډل ایسټ لینګویجز ته خو بیا هم چې دغسې باکسز راځي چې کله موږ پښتو په پریمیر کې لیکو یا یې پکې پیسټ کوو نو د دې علت چې دی چې مثلا دا فونټ چې کوم انتخاب دی دا پښتو نه دی پښتو پکې لیکل کېږي خو د هغې دپاره باید پښتو فونټس هم واوسي که نه نو هغه پیدا تاسو دلته راځئ سورس مانیټر ته یا ګرافکس ته دې خو دا اسنشل ګرافکس تیار ښکاري که نه تاسو مثلا دغه ځای کې ایډیټینګ کې هسې ګرافکس ته راشئ دغه ځای هم تاسو کولی شئ چې ټیکسټ ته مثلا فونټ چینج کړئ صحیح ده راځو دې کې اوس بهیج پیدا کوو وګورئ چې واپس ټیکسټ ظاهر شو د ملي ټلویزیون پخوانی خبریال ظاهر شو نو دغه چې د پښتو ټیکسټ لیکلو طریقه په ایډوب پریمیر کې اول تاسو ته مثلا ایډیټ ته ورشئ د پریفرنسز نه لینګویجز چې دی هغه میډل ایسټرن ته راواړوئ میډل ایسټ او ایسټرن ایژن لینګویجز ته راواړوئ او د هغې نه وروسته چې دی باید تاسې پښتو فونټس انسټایل شوي ولرئ ځکه په وینډوګانو کې چې د پښتو خپل فونټ نه وي دلته به تاسو ته د پریمیر لپاره چې تاسو پښتو خط په پریمیر کې ولیکئ یو څو پښتو فونټس د انټرنیټ نه راوالئ بهیج یا نور او هغه راشئ انسټال یې کړئ د ایډیټ نه چې دی دا سیټینګ بدل کړئ او په پریمیر کې ډایرکټ پښتو ولیکئ نو هیله ده چې دا صنف هم ستاسو ته ګټور تمام شوی د دې نه وروستنی صنف چې دی هغه دا ټیکسټ کراول په اړه باندې دی ټیکسټ کراول باندې بیا پوهیږئ یا نه که خیال مو کړی په شمشاد کې یا په طلوع کې یا په ملي کې یا په آرزو کې په دې کې تاسو وګورئ خبرونه په ټایم کې چې دی د ویډیو په لوګ او ترډ کې خبرونه تیریږي هر یو وخت چې یو لوګ او ترډ کې چې د ورځې تازه خبرونه تیریږي هغه خو قسم په ټلویزیون کې چې په هغه ځای کې مثلا په ام سی آر کې ټایټل باکس دا کار په هغې باندې کېږي خو تاسې دا په پریمیر کې هم د ټیکسټ کراول نه کوی شئ نو پر روان صنف کې د دې په اړه باندې خبرې کوو نو د اوس لپاره هم په خدای سپارم د خدای په امان